إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اگر دوستان معزز محترم با آیاتون اللہ تعالیٰ دا کتاب مقدس و حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا زبان مبارک وینا اکڑا ستاسو کو یاد وی اول جمعہ نما تاسو تویلیو چه اللہ تعالیٰ ستاسو پا دی وجودون کی اوڑیر بہترین اعلی کامل جس پیدا کردی دی چه غیتا منگا پخپل اصطلاح کی روح ویو یا هغیتا پخپل اصطلاح کی منگا قلب ویو. روح او قلب کلا نا کلا پا یو معنی سری او کلا نا کلا پا متعدد معنی سر راجی. دا انسان روح دا سے شیدی سنگا چه دا انسان ظاہری وجود تا بعد اشیاء نقصان رسائی او بعد اشیاء دا انسان دا ظاہری وجود دا پارا دا خوراک ذریعہ دی. نو چې څنګه بعد اشیاء د انسان د ظاهري وجود د پاره د خوراک ذریعہ دی هغه به ولا ورکه د هغې خوراک په ولا ورکېږي بیا د وجود نه پاتې کېږي. دغه شان چې د ظاهري وجود د بعد اشیاء نه هم ساتي نو ټیک پوي د زهرو نه به یې ساتي د حادثاتو نه به یې ساتي د هغه اشیاء نه به یې ساتي چې هغه ستا د ظاهري وجود ته نقصان رسوي. گنی کتی ډیر مزیدار ډوډۍ خوري او ډیر مزیدار دوايي استعمالي او د دنیا ټول پروټو او طاقت دوايان استعمالي او چې زهر خوري نو ستا په دې وجود باندې به بالکل دا دوايي اثر نه کوي. څنګه چې د دنیا د ټولو طاقتور ترینو اشیاء سره زهر د انسان وجود ته نقصان رسي یا هر هغه غذا چې هغه د انسان ظاهري وجود ته نقصان رسي دغه شانت ستاسو د روح هم دوه څیزونه راغلي دي. یو ستاسو د روح خوراک راغلی دی او یو ستاسو د روح علاج او پرهیز راغلی دی. د روح خوراک پیژنې څه راغلی دی؟ دا ذکر راغلی دی د ایمان نه پس چې خولې وي ګورې چې د چا خوله نی نو خوراک به څنګه وکړي. زما په خبرو پوهېږې چې خولې وي خوله څه شی د ایمان دی. که ایمان نه وي د یو سړي بالکل خوله ګنډلې شوې وي او د دنیا نعمتونه ورته پراته وي خو چې خولې بنده راغلي وي خولې چا ګنډلې وي نو هغه خوراک نشي استعمالولی. نو اول دا دی چې خوله به ځان نه پیدا کړي. د خوله د پیدا کېدو نه مقصد زما دا دی چې ایمان به راوړئ او د هغې نه پس په انشاءالله ذکر د الله شروع کې دا به ستا په روحاني کې جسم کې او دا به ستا په روح کې او خیر او برکت پیدا کړي. حدیث کی راضی دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لکل شیء سقالۃ و سقالۃ القلوب ذکر اللہ تعالی. ہر شی باندے دا دنیا دا ہر شی چی کنا دی باندے زنگ لگی و دی باندے بوڑا والے راجی زنگ پہ لگی یواد پوس پنا زنگ نہ لگی زنگ ستوے لکی گی کمزورے توے لکی گی. دا بے دی محمد ولی لاتاو قتل دا محمد ولی لا دا دی اوس را چونی شوی دی ناست دی دا ودا سے د ځوانۍ په حالت کې د 95 او د 96 او د 97 خبره ده چې دا ځوان او زمونږ د یوې شپې هغه اولني ختمونه به وکړو چاته یاد شي که نه بالخانه نو دا کسان به پکې نه موجود اوس چې مونږ تاسو ته وګورو نو سپینګیري یې او به ډیبرا ډیبرې والي راوالي دي ګورې هر شي باندې کمزوروالی راځي. مونږ باندې په خپله راغلی دی کمزوروالی. دا کمزوروالی کله نا کله په دې اړه باندې مراشي. دا زنګ کله نا کله په دې اړه باندې مراشي. د زړه دا زنګ د څه د وجې نه راځي دا عجیبه خبره راغلې ده. د زړه دا زنګ به د علي راځي چې ستا د دنیا سره داسې محبت راشي چې د دنیا محبت تی اوچت شي او د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم محبت تی کم شي. نو کله چې د دنیا محبت اوچت شو د الله او د رسول محبت کم شو دا نه چې ختمیږي. دا یو د الله فضل راغلی دی. د مسلمان په زړه کې د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم محبت ختمیږي نه ګورې ښه دا همیشه قایم راغلی. دا د مسلمان خاصه
چې د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم محبت په د پړ کې خو کله ناکله کم شي، ختمیږي نه خو څه شي کم شي. نه چې ختمیږي نه کم شي او د دنیا محبت ته پې پورته کو، خواهشات ته پې ورپورته کو، د دنیا محبت ته پې پورته کو، د بچو محبت ته پې پورته کو، د ښځو محبت ته پې پورته کو، د بنګلې محبت ته پې پورته کو، بیا دې مقصود مو ګرځول. هغه اصلي خبره څه چې مقصود دې وګرځول. مقصود پېژنې که مقصود دې ته ویل کېږي چې کله دې د دین او د بنګلې مقابله راغله نو بنګله دې واغستو، دین دې پرېښود. کله چې د ذکر او د نورې دنیا د اشیاء مقابله راغله نو دنیا دې واغسته او ذکر دې پرېښود، مونږ دې پرېښود او ډیوټي دې واغسته، مونږ دې پرېښود او پیسې دې واغستې، نو دا د دنیا محبت ستا په دې دماغو کې ورننوت. نو داسې د دنیا محبت چې د انسان په دماغو کې ورننوځي دا انسان د الله تعالی د خیر او د رحمت نه لرې کوي، دا شیطان نه دی. دا یو خړتم راغلی د حدیث کې راځي باقاعده څنګه چې د دې اتی خړتم راغلی دی دغه شانتې د شیطان یو خړتم دی او د شیطان دا خړتم د انسان په دې زړه باندې پروت راغلی وي. یا حدیث کې راغلی د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي انسان چې کله ګناه وکړي د ګناه په وخت کې یا د ګناه نه وروستو د ده په دې زړه باندې یو تور غوندې ټاکې پیدا شي. ګورئ تاسو کو چېرته مونږ دا نه وایو چې تاسو ټول قطبان غوثان یې، خو که چېرته نیکان یې نو چې ګناه کوئ نو په دغه وخت کې به هم دا ګناه خوند نه درکوي. ګورئ زما په دې خبره ځان پوه کړئ. ګورئ چې ګناه کوئ ګناه به خوند نه درکوي، ګناه به کوې او د الله یره به در سره متوجه راغلي. ګناه به کوې او وایې به چې یا الله پاکه ګناه کوم او یا الله پاکه دا راته معاف کړې، دا ډېر لوی خیر دی. ګورئ ښه چې ګناه کوې او یره دې د الله په زړه کې نه موجود راغلي، دا ډېر لوی خیر دی. حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي الله تعالی فرمایي که تاسو اوس دا زه نه وایم چې ګناهونه شروع کړئ. ګورئ که تاسو ګناهونه نه کول او توبې نه ایستې نو داسې خلک به الله پیدا کړي چې ګناه به کوي او توبې به وباسي. نو دوه قسمه خلک راغلي دي. ګورئ یو هغه دی چې ګناه کوي او په زړه کې هم نه راځي چې ګناه کوم، یو هغه دی چې ګناه کوي او دماغو کې هم نه راځي چې ګناه کوم، یو هغه دی چې ګناه کوي او د دې ګناه نه پس د الله سره ربط نه جوړېږي، دغه د ټولو نه خرابه ګناه راغلی ده. ګورئ خو چې ګناه کوي او په وخت د ګناه کې د الله سره ربط جوړېږي په معنا د دې سره چې یریږي د الله، یا ګناه وکړي او توبه وباسي الله ته، دا د ټولو نه غټ خیر راغلی دی چې انسان ګناه وکړي او بیا الله ته متوجه شي، بغیر د توبې به نه پرېږدي. ګورئ نو دا ګناه چې انسان کوي نو یو تور غوندې ټکې په دې اړه باندې راشي. دا شیطان د ده په دې خوله باندې د په دې اړه باندې دا خپلو خړتم داسې ښودلي وي، دننه نشي ورننوتی. دا یو عجیبه کمال ده. تخیمه ګورئ ښه شیطان د انسان زړه ته دننه نشي ورننوتی. مرصاد العباد دا د حضرت نجم الدین کبرا کتاب دی، ډېر ښکلی کتاب دی. هغه نقل کړی چې دا شیطان کله الله تعالی پیدا کو نو 40 کاله الله تعالی د آدم علیه السلام کله الله تعالی پیدا کو نو 40 کاله الله تعالی د آدم علیه السلام دا ډانچه تاسو به ورته کالبوت وایئ یا هر څه چې ورته وایئ خو موږ ورته ډانچه وایو. دا ډانچې داسې په خاورو کې او په خټو کې د تالبوت یا د بوت په شکل کې پرته راغلې وه، سا پکې نه وه راغلې. 40 کاله دا شیطان تاوېده را تاوېده، اخر چې کله ډانچه مقرر شو جوړه شوه سا پکې نه وه راغلې، نو د شیطان اجازت وغواړه وایي زه دې انسان کې نه ورننوځم چې دې کې دننه څه راغلي دي. نو د پوزې د طرف نه د شیطان د آدم علیه السلام د خېټې ته ورننوت. د خېټې ته چې کله ورننوت داسې پاس چې وکتل نو دا سر یې ورته لکه د اسمانونو ښکارېده، اولاد دی چې وکتل نو دا خپې یې ورته لکه د اومې ځمکې ښکارېدی. همدغه وجه ده چې یو ډېر لوی سړی تېر شوی دی، تاسې یې که نوم اورېدلي، مونږ ورته ابن العربي صاحب د تصوف امام دی، ډېر لوی سړی تېر شوی دی. غلطو خلکو پې نه اعتراضات کړی دی، خو زمونږ علمای دیوبند د هغه طرفدار دي. د هغه شطحیات مونږ نه منو. شطحیات د صوفیو دې ته ویل کېږي چې داسې خبرې وکړي چې هغه د شریعت خلاف راغلي، په ظاهر کې پې مونږ نه پوهېږو. د هغه شطحیات مونږ نه منو، دې ته مونږ شطحیات الصوفیه وایو.
د صوفیو شطحیات مونږ نه منو د صوفیو هغه خبرې مونږ منو چې هغه د شریعت مناسب وي او د صوفیو هغه خبرې مونږ نه منو چې هغه د شریعت خلاف وي د شریعت خلاف صوفیا خبرې کوي او کوي ګوري کله چې په سکر کې نه راشي نو بیا کله نه کله چغه ولګوي ان الحق څه شی ما ان الحق نو ما ته خو ښکاري چې ان الحق وای خو کېدای شي چې بل چا ته ښکاري چې ان الحق ته دا منصور صاحب یادومه ګورې ښه نو کله نه کله به وایي ان الحق بایزید بستامي رحم الله ولی الله دی هغه وایي ما د توحید سمندر ته وردانګلي دي او پیغمبران د توحید د سمندر په غاړه ولاړ دي مونږ چې دا خبرې اورو نو مزدا شي دا غونې موزیږي حضرت تنوي صاحب وایي او په غاړه ولاړ دي خو هغه غاړه ولاړ دي که نه یعنې پروت دي په هغه غاړه ولاړ خبره باندې ځان پرېږدي ګورې ښه دا کله چې داسې خبرې راشي نو دا دوه قسمه خلک یو هغه چې رزیلان خراب ګنده خلک نو موږ د هغوی د خبرو تاویلات نه کوو ځکه موږ ته پته لګي چې دا ګمراه راغلی دی لکه قادیانې ګمراه دی نو د هغه د خبرې تاویل موږ نه کوو لکه سر سید احمد خان ګمراه دی نو د هغه د خبرې تاویل موږ نه کوو زما په خبرو پوهېږې خو چې کوم کسان د امت لوی کسان راغلي دي لکه بایزید بستامي صاحب شو لکه ابن عربي صاحب شو لکه عبدالوهاب شعراني صاحب شو لکه حضرت تانوي صاحب شو لکه رشید احمد گنگوهي صاحب شو یا داسې ډېر نور لوی ولی الله راغلي دي د هغوی په کلام کې څه راشي نو موږ ته خو پته لګي چې دا خلک ښه خلک دي نیکان خلک دي کرامات ترې نه صادر شوي دي نو موږ د هغوی د کلام بیا توضیحات کوو تاویلات یې کوو زما په خبرو پوهېږې لکه مثال یې سرې دشمن چې راته کنځلو کي نو د دشمن د کنځل څوک تاویل کوي نه خو کو نیکه دی راته کنځلو کي نو چې نیکه دی درته کنځلو کي نو ته به یاره مړه دا تبه صحیح نه وه یاره روجه پې لګېدلې وه یاره رسوار یې نو اچولې دا ټولې خبرې خلک کوي او که نه روجه پې لګېدلې وه تبه صحیح نه وه راغلې کور یې جګړه کړې وه نسوار یې اچولې نو دا ټولې خبرې ولې مونږ کوو ځکه چې دغه زمونږ مشران راغلي دي نو چې کله زمونږ د مشرانو داسې د امت د مشرانو نه داسې څه خبره راشي چې هغه د شریعت خلاف وي نو هغې له مونږ لاره ګورو او چې کله داسې رزیلانو خرابو ګندو خلکو نه څه خبره راشي چې ټول امت وایي چې دا سړی په غلطه باندې راغلی د هغه خبرې له مونږ لار نه ګورو ها لکه قادیاني خبرې له مونږ لار نه ګورو یا بالفرض چېرته خراب خلک نور لر راشي نو د هغې خبرو له مونږ لار نه ګورو خو که اولیاء الله وي نیکان یې او داسې خبره ترې راشي لکه ما تاسو ته وي بایزید بستامي وایي انبیا پیغمبران د توحید د سمندر په غاړه ولاړ دي او ما د توحید سمندر ته ورټوپ کړی نو چې ظاهر یې ګورې نو مراد دا دی چې ما ورته ورټوپ کړي دي او پیغمبرانو ورته نه دي ورټوپ کړی نو یو ټکې به ورسره ولګي او خبره به دې سمه شي په څه باندې به سمه شي داسې به سمه شي چې انبیاو ورټوپ کړي دي هغه طرف ته وتلي دي او بایزید بستامي صاحب پکې لا اوس ګرځي را ګرځي په خبره مې پوهېږې دا خبره مې نه څنګه شروع کړې وه سړیه موږ نه خبره مې راشي که نه ابن عربي صاحب څه ابن عربي صاحب فرمایي نظام حضرت نجم الدین کبرا صاحب فرمایي او ابن عربي صاحب بیا فرمایي وي انسان عالم صغیر راغلی او دا عالم انسان الکبیر راغلی دی دې خبرې ته سوچ کوئ ډېره ګرانه ده دا انسان څه شی دی دا عالم الصغیر دی څه چې په دې دنیا کې دی دا الله په تا کې پیدا کړي دي او دا انسان چې کله غټ کې نو د دې نه عالم الکبیر جوړېږي دا ډېره طویله خبره ده دا دونه اوږده او طویله او علمي خبره ده چې زه دا ستاسو په دې فهم او ذهن کې درچوم نو فکس کم از کم 20 منټه په دې باندې نه لګي چې انسان څنګه عالم الصغیر دی پخوا زمانه کې دا زموږ منطقیان د خدای په قهر اخته وو زمونږ د منطقیان د خدای په قهر اخته وو مونږ به انسان د عناصرو 40 نه جوړ راغلی دی اوسه پورې میبوزي دا میبوزي ورته د استحقار د وجې نه وایم اوسه پورې میبوزي او اوسه پورې صدراوي انسان د عناصرو 40 نه جوړ دی خاک و باد و آتش اوبه دا خاوره هوا او اور دا یو دی اوس پته ولګېده چې انسان د 160 نه زیاتو عناصرو نه جوړ راغلی دی ما په خبره پوهېږې که دا د ساینس خبرې وې د قدیم ساینس خبرې راغلې وې او موږ سره دلیل دا دی روایاتو کې نه راځي زمونږ مستعده ده روایاتو کې راځي حضرت جبرائیل علیه السلام الله تعالی ولېږه وایي ورسره ځمکې نه خاوره راوړه ځمکه دا ځمکه کم سړی چې داسې خبرو والی هغه بل سړی دوکه کوي نو ځمکه ورته وایي څه کوې وایي خاوره در راوړم وایي څه کوي الله تعالی په خاوره باندې وایي انسان جوړوي
نو ما خو اورېدلي د فرشتو نه چې انسان به جګړې کوي و یو جګړې خو به کوي لوح محفوظ کې دا دی چې جګړې به کوي نو چې جګړې کې انسان نو زمانه یې ولې جوړې د بل څه شي نه جوړ که زمانه یې جوړې نو خبره د عقل مناسب وه نو حضرت جبرائیل علیه السلام لاړ بیا یې راولېږه بیا یې واپس کړه درېیم ځل یې چې راولېږه بیا یې واپس کړه بیا اسرائیل علیه السلام راولېږه اسرائیل علیه السلام سخت مزاج راغلی دی نه خبرې پسې خبره شروع شي اسرائیل علیه السلام ډېر سخت مزاج دی تاسو سوچ وکوئ چې تاسو یو سړی راونیسئ او په دې مرۍ وله غلی شي او د هغه ښځه هم جاړي او د هغه مور هم جاړي او د هغه پلار هم جاړي او د هغه بچي هم جاړي او تا ته وي پرېږده نو خامخا پرېږدی به که نه وایه که نه پرېږدی به اسرائیل علیه السلام ستا د پلار په مرۍ غلی شوی و مور دې هم جړل تا هم جړل وروڼو دې هم جړل خویانده دې هم جړل خو اسرائیل علیه السلام ستا پلار او ستا مور نه دي پرېښودلې ګورې ښه مونږ او تا به یې پرېږدو که چېرته د چا په مرۍ باندې غلي شو که نه او څوک راته جاړي نو یقین وکړه چې په مرۍ باندې غلي شو نو بیا به یې پرېږدو ګورې د یو ماشوم په جړا باندې پرېږدو اسرائیل علیه السلام دا ټوله دنیا مړه کړه دا خلک ورته جاړي خو د چا په جړا باندې کار نشته نو اسرائیل علیه السلام مزاج نه لږ سخت راغلی دی اسرائیل علیه السلام د مزاج نه سخت کلک راغلی ځمکې له چې راغی ورته یې ویې خاوره ده وایي څه کې او مکه خپل زړه خبره یې شروع کړه د جبرائیل علیه السلام سره یې چې کړې وه وایي دا به څه پیدا کړې وایي چپ خاورې مورې راکړه خاوره راکړه او خبرې مبرې د پرېږده سونګونو نه یې خاوره راغونډه کړه د دې ځمکې قسم رنګونه دي ګورئ تکه سره ځمکه ما لیدلې ده تکه سره سعودي ته زه تللی وم نجران ته تکه سره وه لکه څنګه چې ګل سور وي داسې سره وي تورې ځمکې شته چې تکه تورې خړې شته زیړې شته قسم د دې ټولو نه یې راجمع کړه چونګ باندې مزاجونه هم داسې دي د خټې بعضې خټه خوږه وي بعضې خټه ترخه وي دغه شان د انسان مزاجونه راغلي دي دغه شانتې رنګونه راغلي دي نو حضرت اسرائیل علیه السلام راغونډ کړه دا کالبوت دی د حضرت آدم علیه السلام جوړ شو چې جوړ شو نو دا شیطان ورننوت چې کله ورننوت نو ګرځېده راګرځېده دا ټول وجود یې راولټو ستا اپریشن یې مخکې کړی دی ګورې ښه په لاره ګودره باندې مخکې ځان پرې کړی دی حدیث کې راځي ان الانسان یجري من الانسان کمجري الدم ان الشیطان یجري من الانسان کمجري الدم شیطان په دې انسان کې دقه شانتې رواني لکه څنګه چې دا وینه په دې وجود کې روانه راغلې ده نو وایي ستاسو د وینې نه کوم ځای خالي راغلی دا ګوته تې خالي ده نه دا پوزه تې خالي ده نه نو څنګه چې دا وینه د انسان په وجود کې نه چورلي را چورلي او ګرځي را ګرځي په دې ځای مې سخت درد بیمار یم تقریر نه شم کولی خو څوک هم دوام تاسو نه کوئ پرون بل پرون باندې درد راغلی دی خبره مې دا کوله نو دقه شان شیطان هم دکې ننوتلی اوس یو ځای ته چې وي شیطان ورننوت نو جرنده ورته لګېدلې وه یو کوټې و هغې ورته جرنده لګېدلې وه وی یا الله پاکه دې ته مې پرېږده که نه چې دې ته هم وردننه شو وی نه دا ستا ځای نه دی دا زما ځای راغلی دی دې کې زه اوسم تاسو ته پته ده هغه ځای چې الله پکې اوسي کوم ځای راغلی دی قلب څه راغلی دی زړه یو روایت کې حدیث ته نه ښه قلب المؤمن عرش الله روایت حدیث ته نه ګورې ښه قلب المؤمن عرش الله او د کېږي به نه په تقریر کې قلب د مؤمن دا د الله عرش دی ستا پړه کې الله اوسي الله د الله نه مراد دا نه دی چې مونږ د مکان قایل یو لکه څنګه چې دا بعضې خلک وایي چې الله په هر ځای کې په اعتبار د ذات سره موجود دی غلطه خبره ده ګورې مونږ د الله تعالی د مکانیت قایل نه یو راغلی الله نه په عرش باندې به ذات دی او نه په ځمکه باندې به ذات راغلی دی دا د استوا د عرش راغلی یا د ځمکې راغلی دا د هغه متشابهاتو نه راغلی دی چې مونږ به دې باندې چې ووسو مونږ د دې قایل نه یو چې الله بذات دلته موجود راغلی دی دا نه ګوري الله بالعلم موجود راغلی دی دا عرش مونږ دا قول نه کوو چې الله بذات موجود راغلی دی نو الله تعالی په خپل تجلیاتو سره الله تعالی د خپل ذات د خاصو صفاتو د وجې نه چې هغه علمیت راغلی ستا په دې زړه کې نه موجود دی ګورې خو یاد ساتئ لکه که ډېر ښه مېلمه م راشي که نه خفه کېږئ مه که نه چې ډېر ښه مېلمه م راشي خو چې ستا په بیټک کې او ستا په حجره کې بدبو وي یا داسې خراب څیزونه وي نو هغه مېلمه خوشحالېږي وایه نه که نه زه یو ځل چا ځای ته بوتلم ډېره ښایسته ډوډۍ کړې وه زما مزاج خراب دی مزاج مې خراب دا دی زما 3 څیزونه ډاکټر صاحب بدې شي ما سره چې څوک وخت تېري هغې په
هغه ما سره چې څوک وخت تېرېده ورته وایم یا ما سره عاقل سړی وخت تېروي. حضرت تانوي رحم الله وایي ما سره چې څوک وخت تېروي هوښیار ډېر هوښیار چې هغه هوښیار وي هغه پوهېږي چې لکه د ملا صاحب دا پوده ولې پټه کړه دا ناست ولې دی. یو دا دی چې زما سخت عاشق وي نو هغه به ما سره وخت تېروي او وایي چې پیر صاحب ورته دانګي زه ورته دانګم او که پیر صاحب سیند ته دانګي بس زه سیند ته دانګم. او دویم نمبر هغه چې هوښیار سړی راغلی زما په خبرو پوهېږي چې کوم هوښیار سړی هغه به ما سره وخت تېروي هوښیار او یو چې کم بس زما عاشق وي بس وي عقل مې خو ایښی دی پیر صاحب چې چېرته روان دی بس مونږ به پسې روان راغلي یو نو یا به هوښیار کېږي او یا به عاشق کېږي نو دلته به د تنګي په خانقاه کې وخت تېری ګوري ښه خبره مې دا کوله زما درې څیزونه بدي شي یو مې مچ بدي شي اوس قدرتي مې بدي شي زه چې ډوډۍ خورم نو ځان ته مې یو کس کېنولي چې په ډوډۍ باندې مې مچ کېني دا هغه ډوډۍ نه شم خوړی دې ټولو خلکو ته پته ده هسې چې پې کېني نو زه هغه ډوډۍ نه شم خوړی زما چې په دې دی دا اوس تاسو ته خپل عادات ویم کله ناکله که ستاسو خیال وي زه داسې کوم په تقریر کې داسې دا مې چېرته په دې ځای مچ ناست دي نو زه هغه ځای داسې کوم هغه ځای داسې کوم یو مې بدبو ډېره بدي شي بس بدې مې شي نو ستاسو به هم بدي شي څوک چې ذکر کوي د هغه به بدبو بدي کېږي دا یاد ساتئ ښه د ذاکرانو چې څونه ذکر کوي په دې مزاج کې رقت پیدا کېږي رقت د وجې نه د ده په دې زړه کې بدبو بدي راځي په ده باندې خوشبویي ښه لګي ډېر نور اشیاء راغلي کله ناکله کې موسیقي ښه لګي خو هغې د هغه قیصو والا نه وه پوهېږې حسن حکیم صاحب چې اوس را باب شروع کړي چې مفتي صاحب ویلي دي چې موسیقي ښه ده نه دغه قیصو والا نه وه اگر چې چشتیه کې به دله سبقونه در کوم بیا به ګورو هسې نه چې ډولکو مولکو ته لاس واچوې خو خبره مې دا کوله چې موسیقي کله ناکله تانوي رحم الله صاحب فرمایي دا پې ښه لګي نور اشیاء راغلي دي یو هغه نو زه چا بوتلی وم نو ښه مزېداره ډوډۍ کړې وه خو باتروم و خواته د هغه باتروم د وجې نه ما یو ډوډۍ نه وه خوړلې د هغې د وجې نه کار خراب ډوډۍ مې نه شوه خوړلی نو چې میلمه دې راوسته نو د اړه به ورته پاک کې نو الله د میلمه دې نو اړه به ورته پاک کې نو چې اړه ورته پاکې نو دا میلمه به خوشحالي و چې اړه ورته نه پاکې نو میلمه به شي نو اړه به دې په څه باندې پاکېږي په ذکر باندې په ایمان باندې د ایمان نه ښایسته پاکوالي نشته نو که چېرته ذکر پرېږدي نو کله دا شیطان راشي په دې اړه باندې دا خړتم ولګوي سکا لاړې او سکا ګن ستا په دې اړه باندې غورځوي ګناه چې وکړي نو حدیث کې راځي د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي یو توره غوندې نقطه راشي یو تور غوندې د ټاکې په دې اړه باندې راشي نو که توبه تایب شو چې یا الله ګناه مې کړې ده ما پې کې راته الله تعالی دې په هغه صوت باندې هغه توره نقطه په سپینه نقطه باندې بدلوي ګورې دا د الله رحمت هغه توره نقطه الله تعالی په څه بدله کړي په سپینه نقطه ځکه ستا دا ګناه اوس الله ته د ایصال ذریعه وګرځېده ستا د دې ګناه د وجې نه ته اوس الله ته نږدې شوې نو دغه توره نقطه دې په څه باندې بدله کړي په سپینه نقطه باندې او که نه توره نقطه وي او ته توبه ونه باسئ ګناه به ورکوټې نه ګورې باچا صاحب ته خو راغلی تسبیح دې م نه دي راکړې ده نه هغه توره نقطه به بیا تاسو به ګناه وړه نه ګڼئ ګورې ښه ګناه چې کله تاسو وړه وګڼله د دې د وجې نه به کار خراب شي حضرت امام غزالی رحم الله فرمایي وایي دا سمندرونه دا ټول اوبه چې راغلي دا د څه نه جوړېږي د څاڅکو نه جوړېږي ګوره ستاسو په دې کلي باندې باران وشي او په خوړ او په غر چې باران وشي ستاسو دې کلي ته راځي څه شی ته جوړ شوي غویان وړي کورونه روانوي نو دا ګناهونه واړه چې راجمع کړي نو کله ناکله دا واړه ګناهونه غټ شي ډیر شي نو چې ډیر شي نو سمندر ته نه جوړ شي نو تاسو به کوشش کوئ چې واړه ګناهونه هم په قوت او په طاقت د توبې سره ختم کړي چې تا توبه وویستله الله تعالی به انشاءالله دا ګناهونه ختم کړي د دې د تاریکي او د دې د تیارو دا چې کومه موجوده ده دا به الله تعالی د ذهن او د دماغ نه لر کړي بلکې خیر او برکت بدل انشاءالله الله تعالی درکړي الله پاک هم په دواړه جانه خوشحاله کړه نور تقریر نشم کولی په ملا باندې مې ډېر سخت درد راغلی هغه ملک مې ولټول چې هلکه وګورئ چې ملک تقریر وکړي خو هغه هم چېرته تللی دی الله پاک دې خوشحاله کړي تاسو د تکلیفونو مصیبتونو نه په امان کې وساتئ ما ته هم دعا کوي چې الله تعالی ما هم جوړ کړي یا الله تعالی جوړ مې کړي یا الله تعالی زموږ د ملګري خوشحاله کړي د تکلیفونو مصیبتونو شرونو نه په شریکه په امان کې وساتئ د دواړو جهانو خیر راله راکړي د دواړو جهانو د آفاتو نه په امان کې وساتئ یا الله تعالی رحم وکړي کرم وکړي یا الله تعالی د تکلیفونو نه زموږ بعضې ملګري دوستان بیماران دي دعا ورته وکړي چې الله تعالی هغه بیماری جوړې کړي د کورونو بیماری د بدنونو بیماری زموږ د ټولو جوړ کړي وصلی الله علی خیر خلقه
کشران ټول بار